کوم نام دا کمران الله خان جی بیسیکلی 39 में تخلص था صحیح او زه اوسیدونکی د کوټ کا اطلس خان مطلب چې د اطلس خان کلی نوی کلی په نام باندې مشهور ده پیدایش مې دلته سلای ده زه جی د پېښور نجی یونیورسيټي چې ایز اسسټنټ ډایریکټر کار کو جی پی ایچ ډی مې روانه ده په مینجمنت ساينسز چې صحیح سیم ټایم ال ال بی مم کړی ده خو د ادب سره چې کوم دا زړه رضایت مینه لر مطلب هغه یو د وطن د خاورې دغه چې کوم مطلب لکه هغه ده په دغه باندې زموږ دا کوشش صحیح چې دا ادبي چې کوم خدمات دي موږ د خپل علاقې ته د خپل وطن ته او ادب ته یو وده ملاو سي اوریدونکو ته چې دا خبره موږ وشو چې د تالیش تخلص تاسو انتخاب څنګه کړی دا آیا تاسو دا تخلص ځان ته په خپل انتخاب کړی دا یا چا تاسو ته ویلي چې تاسو ځان سره تالیش لیکو یا کومه وجه چې تاسو دا انتخاب کړی تالیش تخلص جی ډیر زبردست سوال دی وک ګل خان ګل صاحب د دغه هغه چې کوم د تالیش عربیک ورډ دا عربي لفظ دا جی چې دیغه مطلب دا سوځون کوي مطلب سوځول چې کوي کنه بالکل په انګلیش چې وتا برنر وای او ما انتخاب د دې داسې وک چې کوم څه مطلب تلای چې کوم دا اول په خپل وسوځي پس خلق سوځي صحیح چې په خپل ځان ور نه بلکړه طریقې په دنیا مطلب لکه بل غته نصیحت کوي بالکل زه ما دا خوش داسې ک چې مطلب لکه مش په خپل باندې یو قسم هغه تویلای سي چې یو سړی ته دک درد تکلیف سوځول او رسیږي پس چې کوم دا مطلب دغه کوي بل دا چې فرام د ویری بیګینینګ مطلب زه د بچپن یونیکنس خوشو مطلب چې کوم هغه دا چې څه چې زکو چې زوای چې هغه لکه خلکو نه بدلی د دغه د وجه او د تالیش چې کوم هغه دا بالکل تخلص ما دی چاهنه د ارویدله د دغه د وجه ما د دخشي انتخاب وکاو مطلب خپل نام سره مو دا ولاګو تالیش صاحب د تاسو حالات زندگی متعلق یو څو سوالونه کو جی تاسو خپل حالات زندگی د تاسو شاعري چې کومه دا اغا تاسو کوم وخت د شاعري آغاز کړی داسې وخت تاسو ته یاد وي چې د ټیم نه به ما شعر او شاعري یا پسند کوله یا به خپل داسې ماته ګوډه کوله هغه کوم وخت جی د ګل خان ګل صاحب 29 جولای 2003 ما د خپل شاعري چې کومه ابتدا وا د شپې 1 بجه وا ډاکټر نذیر چې کوم مرګ و ما د خپل شاعري ابتدا د یخ سړي د مرثیه نه وکړه یخ چې هغه کوم مرګ و یغ مطلب لکه د مش پزړه یو کلیک وک چونکه هغه یو مطلب خدمتګار سړی و د یغ د وجې چې کوم د ما په یغ د سٹارټ ما د شاعري د دغجنه جوړی سو والحمدلله بیا روان لا تر اوسه پورې جاری وساري ده صحیح تالیش صاحب د تاسو سٹارټ شاعري چې کومه وا دغه چیرته داسې شعر داسې غزل یا داسې الفاظونه یا داسې شعرونه داسې تاسو ته یاد دي جی بالکل ما ته یاد دي زه تاسو سره شریکولای تاسو بالکل د مرثیه پیله یو دوه شعر چې مطلب هغه کوم چې مالک له بالکل سٹارټ هغه چې هغه سړی پیله قدم ژدی کنه بالکل وی چې په نورنګ کې یو زلمه او نذیر خان لخصلت او په خلکو د ډیر ګرانه د ډاکټر بیا چې دله وسوک لاړل نور خو پرې د ورلور کړو خپل ځان ډیر هر سړی به خو پزړه سره خدمت کړو که بچیو که بوډاو که بزوان او ډیر صابر قسم انسان وو اے دلبره خدای دې کړي چې کامیاب شي یا جهان ډیر صرف ما هم نو ټولو خلکو خوخو هم الله خوخوي دغه رنګ انسان چونکه واحد داسې یو سړی و مطلب مرثیه خو اوږده ده خو ټوله اوس چونکه یاد نه واحد داسې سړی و چې هغه د دې هغه چې کوم مقطع ده د دغه مرثیه وایي چې زه تالیش چې ملاقات په تمه ناست وم
دا مهیر ول چې بزول دی جهان. لا مهر ول چې بزله واحد دا سړی و چې د خپل وطن خدمت لپاره خپل جان وقف کړای و. بالکل مطلب دا د چانه پټه نه ده، دا د خبرې تاریخ گواه ده چې د تغټ غټ افرس لیدي. مطلب اکثر د موږ چې کوم خپل خاور خلک دي ا بار چې کوم بیگ سټیز دي یخ طرف ته مطلب موومېنټ زیات کوي، پېښور، اسلام آباد داسې. خو واحد دا سړی و چې د خپل بچي خپل لایف دلته د نورنګ خلکو لپاره وقف کړای. طالش صاحب دا خو د شعر و شاعري ابتدا متعلق و دي تاسو حالات زندگی تاسو خپل تعلیم چمره کړای دا جی او کوم جنه خپل تعلیم ګل خان ګل صاحب ما چې کوم بیسیک ایجوکیشن دا ورکینګ فوکس ګرامر سکول نورنګ د لپاره ما چې کوم د چلور پنځه نظمونه لیکلي دي. کرنل اعظم شاه د موږ ایڈمنسټریټر وو. صحیح د 7th نه در میټرک پورې ما خپل ایجوکیشن دلته حاصل ک 2004 چې ما میټرک وک. صحیح دینه بعد ما گورنمنٹ ډیگری کالج نورنګ نا اف سی او بی سی وکړه. صحیح بیا مې اقرا یونیورسيټي پېښور نا از ایم بی ای ډیگری تر لاسه کړه. صحیح بیا مې غنه بعد ایم ایس اوس کرنټلی ز پی ایچ ډی التنه کو په مینجمنٹ ساينسز چې. صحیح او یغنه بعد ما ګومل یونیورسيټي نا ال ال بی ها مطلب کمپلیټ تا. صحیح او بس دا خدمتونه ز کرنټلی چې کوم د جاب کو په اقرا نېشنل یونیورسيټي پېښور چې ټیک د منسټري اف لیبر چې کوم پروجیکټس دي انډر د یغه از اسسټنټ ډایریکټر مطلب د الټیټی خپل هغه چې کوم د ډیوټیانه سره انجام کو. صحیح جی طالش صاحب حالات زندگی تاسو تعلیم متعلق دا خبره اوس لاره درمو شاعري طرف ته. جی نو شاعري چې بنیادی طور باندې تاسو څه شی پسند کوو چې شاعري چې غزل دا نظم دا دین علاوه سندري دي کوم قسم شاعري تاسو پسند کوو؟ جی ګل خان ګل صاحب ما خو مطلب شاعري چې کوم پسند ده غزل ده. صحیح ولی چې په غزل چې هغه ډیر هغه چې کوم دی مطلب لکه ډیر اسپیکټس یو سړی په یو هغه چې مطلب لکه ردرومي کنه لکه ډیفرنٹ غزل دی په یوه چې په یو غزل چې ډیفرنٹ سایډز اف د پکچر کنه مطلب هغه کېږي. یغه نه بعد نظم ها مطلب مزه کوي د ځنه شاعران دا سیدي چې هغه مجعرو د یو نظم د نظم یو جانت دنیاي هغه چې مجعرو نو مشترګو نوښ کې وته چې لکه په داسې ټاپکس باندې صحیح د موږ د خپل خاورې شاعران بالکل مطلب افغار صاحب د خدای وبخشي داسې نور داسې شاعران ستا د موږ په د جنوبي اضلاع سایډ چې هغه د نظم ډیر لوړ نام لري. بالکل بالکل او یغه نه بعد خپل مې خوش غزل لیک شعر لیک او چنا چمو مطلب لکه ټپه هم لیکلې ده. صحیح او نظم سره مهمه نستا مطلب لکه صحیح سندره سندره خو مو چیرې لیکلې نه ده خو داسې مطلبي چې هغه مو په ذهن او په زړه اثر کوي. صحیح طالش صاحب غزل متعلق خبره شروع اسله تاسو هم غزل پسند کوو تاسو هم غزل لیکلي ډیر غزل دي. نو غزل چې تاسو داسې شاعر چې تاسو هغه نه متاثر سوي او تاسو غزل طرف ته راغلی او که تاسو اسې بنیادی خپل غزل پسند کوو؟ ډیر زبردست سوال مو ګل خان ګل صاحب زه دا د 2008 خبره ده ما ته هغه ټیم ها یاد ده ما ته هغه مومنټس ها یاد دي چې کوم غزل ز زړول. صحیح کوم غزل ته ما الانکه هغه ټیم ز تقریبا داسې وګڼه چې د 12-13 سال وو. صحیح خو هغه غزل سره مینا د سلیم مروت چې کله دای هغه ما په خیال چې 500 یارډر وسلو جیل مشهور په جیل پروګرام بیا هغه جیل پروګرام ول یو غزل ما ته مطلب لکه هغه یو شی ز انسپایر کړو ډیر زیات مطلب چې هغه څوک خلک اختر کوي زبان دی په هغه چې داسې یو غزل وکنه. نو زه بیسیکلی چونکه حساسیت بایبرت مشته مطلب لکه غسلای ده کنه پیدایشي یا دا ګاډ گیفټډ هغه یو هغه د چې حساس یو خو پیله چې د غزل په طرز باندې د غزل په وضع باندې پویسلای هغه د سلیم مروت صاحب د غزل وزه مطلب لکه زړولای هي ډیر زیات موټیویټ کړای انسپایر کړای. طالب صاحب تاسو خپل کلام نه خپل خوږار دونکو ته څه شای به ورار به غزل به ورار به نظم به بالکل زب یو غزل وار وو مطلب
ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعده د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي.